بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام افغانستان وصفیه ته ښه راغلاست. بیا هم په مایکروسافټ اکسل کې یو. دلته یو جدول لرو. په دې جدول کې څنګه چې تاسو ګورئ نوم، سیمه، توکی یا شی او د هغو تعداد یا کوانټیټي راغلې ده. دلته خالي خونې لرو. د احمد لاندې د ریجن لاندې کندهار تر هراته پورې خالی ده، بیا هرات تر اخره پورې خالی ده. د هغه رقم سلیم، د سلیم لاندې هم خونې ټولې خالی دي. وحید سو، درمل سو، د دې لاندې خونې خالی دي. دلته د خالی خونې چې دي د پورته کس یا پورته توکي یا پورته سیمې مربوط کیږي. یعنی اوس که موږ وغواړو د هر یو د ډرګ په ذریعه باندې یعنی را ډرګ یعنی را کشې کو، دا کیدای شي ډیر وخت ونیسي. مثال اوس کندهار تر دې ځایه پورې راکشو چې دا کندهار مربوط ده، یا کبیر تر دې ځایه پورې راکشو راوړو دلته، دا کیدای شي خورا ډیر وخت ونیسي او په ضمن کې که لیست اوږد وي نو خامخا به ستړي کوونکی او ستومانه کوونکی کار وي. د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې تاسو خپل جدول انتخاب کړئ، له کیبورډ څخه کنټرول جی ووهئ، بیا په څرګنده شوې کړکۍ کې سپیشل د سپیشل په صفحه کې بلانکس انتخاب کړئ. کله چې انتخاب سو اوکې ووهل سو، اوس تاسو ته ټول خالي خونې چې دي یا خالي سیلونه چې دي هغه ټول انتخاب کړله. اوس مساوي وهو له کیبورډ څخه یو نوم انتخابوو، مثال احمد انتخابوو. تر انتخاب وروسته له کیبورډ څخه کنټرول انټر وهو. څنګه چې تاسو وینئ هغه لازمي خالي خونې په ډیر صحیح لږ وخت کې ډکې کړلې. ښه وخت تر بیا.